السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مسلمانانو وروڼو، په هرات کې د طب د محصلینو نه یو محصل و چې هغه نیکټایي اچولې وه د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا هغه د ده نه لرې کړې شوې ده. په میډیا کې یې لویه غوغا جوړه کړې ده، لوی شور یې جوړ کړی دی. دا چې نیکټایي په اسلام کې څنګه ده او یا جایزه ده او که نه ده جایزه، دا د لویو علماو د مفتیانو کار دی. په هغې کې به زه څه نه وایم، صرف هغه چاته زه وایم چې هغوی ځان ته افغانان وایي، په خارج کې د افغانانو لپاره دوی وایي چې موږ مبارزه کوو. نو صرف هغوی نه دا پوښتنه کوو چې آیا د افغانانو په کلتور، د افغانانو په رواج کې نیکټایي شته؟ آیا په تاریخ کې افغانانو مشرانو نیکټایي اچولې ده؟ ولې موږ دومره پردي فعال شو؟ ولې دومره پردۍ مفکوره په موږ باندې تاثیر کوي چې په خپل افغانستان کې د خپل افغاني استاد تر روزنې لاندې موږ پردی کلتور، پردی رواج ترسره کوو، یو پردی لباس کوو؟ زه خو وایم چې باید دغه محصل تر استازه پورې باید دوی احضار کړی شي، د دوی نه پوښتنې وکړی شي چې چا دوی ته دا فکر ورکړی دی، چا دوی ته دا سنجونه ورکړې ده چې دوی هڅولي دي دې ته چې ته په هلته نیکټایي رامنځته کړه. شاید دا د کوم بهرني هیواد لخوا هغه روزلي شوي وي، هغوی ته دا فکر ورکړی شوی وي چې ته دغه نیکټایي رامنځته کړه. دا د افغانانو کلتور او په رواج کې، د افغانانو په لباس کې نیکټایي نشته. نو موږ هم اسلام ته وفادار یو او هم افغاني کلتور ته. نو د افغاني کلتور او د اسلام خلاف کړنه هغه موږ نه غواړو او نه د چا سره تایید کوو. او څوک چې داسې یو کار کوي چې هغه د افغاني کلتور او رواج خلاف وي، موږ د هغوی خلاف یو، او څوک چې د هغې مخنیوی کوي موږ د هغوی ملګري یو.